السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا د نن بیا د ټیکنیکل انلاین پښتو چینل څخه در سره کوربه هیله لرم چې روغ او جوړ بیاست. په دې ویډیو کې غواړم څنګه کولی شو د انټرنیټ سپیډ معلوم کړو چې آیا انټرنیټ سپیډ لوړ ده یا ټیټ ده. نو د دې لپاره چې انټرنیټ سپیډ معلوم کړو تاسو به یو اپ انسټال کړئ. نو په اپ د انسټالولو لپاره پلی سټور ته راځو. پلی سټور کې لیکو انټرنیټ سپیډ میټر لایټ. دلته لومړی اپلیکیشن چې تاسو وینئ دا به انسټال کړئ له ځان سره. دا هیرمان له ځان سره انسټال کړی ده. نو اوس هغه څنګه کولی شو په دې کې کار وکړو. د دې لپاره چې په دې کې کار وکړو نو اپ خلاص کړئ. نو دا به په خپله په اتوماتیک ډول کار پیل کړي. نو تاسو کولی شئ په دې سره د ام بي یا د انټرنیټ سپیډ معلوم کړئ چې څومره زیاتوالی یا کموالی کوي. نو په دې کونج کې تاسو وینئ د کیمرې څنګ کې چې 40 دا د انټرنیټ لوړوالی دی، یعنې دومره کې بې کار کوي یا زیاتیږي او کمیږي. او بل چې دا تاسو په دې کې کولی شئ د ام بي مصارفو د ورځې، اونۍ، میاشتې لپاره پیدا کړئ چې د موبایل ام بي مصارف مو څومره دي. نو که چېرته موبایل پیدا کوئ نو دې کې تاسو موبایل نن ورځې موبایل مصارف 80 ام بي دي. تاسې هم کولی شئ د پرون ورځ 0 دي. دا تاسې کولی شئ چې معلوم کړئ. دلته د وای فای مصارف پیدا کولی شئ چې وای فای مو څومره مصارف کړي دي. او دلته تاسې کولی شئ چې ټوټل مصارف پیدا کړئ چې ټوټل مصارف مو څومره دي. دا هم د ورځې، میاشتې او کال پیدا کولی شئ. نو دې نه اوس راګرځو څنګه کولی شو دغه ام بي مصارف بیرته صفا کړو. تاسې به ریسیټ سټیټیوټ باندې کلیک وکړئ. نو دلته به اوس که وای فای غواړئ، که دواړه غواړئ نو دواړه به صفا شي. که چېرته وای فای نه غواړئ یا د هغه نه غواړئ، موبایل نه غواړئ، نو هغه به څه شي نه صفا کېږي. نو تاسې دغه 0 ته ورسېدو. اوس دلته تاسو کولی شئ په پریفرنس کې تاسو کولی شئ هاید سکرین نوټیفیکیشن. تاسې کولی شئ د نوټیفیکیشن یې بند کړئ. دلته تاسو شو اف او ډاون سپیډ دغه کولی شئ چې زیات او کم والی چې ده وښیي. نو هغه تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، نو تاسو ته به هغه هم وښیي. او بل تاسو کولی شئ دلته ژبه ورته انتخاب کړئ چې کومه ژبه انتخابوئ هغه به انتخاب کړئ. دلته به په انګلیش انتخاب کړئ. نو تاسې هم کولی شئ چې انګلیش انتخاب کړئ. دلته سټاف اینډ اکزیټ او په دې باندې تاسو له دې څخه باندې کتلی شئ. او هلته هم سټاپ سولو تاسو وینئ د کونج کې دلته هم سټاپ سو. که چېرته غواړئ بیرته کار پیل کړئ نو تاسې په دې باندې کلیک وکړئ او نو دا به خپله فعال شي. دا به د نن ورځې ویډیو هیله لرم چې خوښه شوې مو وي. چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. مننه له لیدلو څخه.